د سواد د پښتو ادب او ثقافت څېړنه کتاب چې ډاکټر محمد علي دیناخیل لیکلی د سواد د پښتو ادب او ثقافت په اړه ډېرې پوښتنې ځوابوي. سواد د پښتونخوا په شمال ختیځه څنډه د ښکلا جوړه لرغونې او تاریخي سیمه ده چې د پېښور او مردان شمال ته د ملکن له غاښې سره پوله جوړوي. که یې تاریخي شالید ته وګورو نو لرغونتیا یې له میلاد څو پیړۍ وړاندې زمانو ته رسیږي. د سواد په څلور خواو بحث شوی او په سواد کې د میشتو قومونو په تاریخ باندې بحث شوی دی. دغه قومونه مخکیني د لزاک او تر هغې وروسته چې کوم نور خیلونه او قومونه او ګبر او نور دلته ورغلي په هغې بحث شوی او بیا سواد ته د یوسفزو د ورتګ په تاریخي بیکګراونډ باندې بحث شوی دی. د خوشحال خان نه راونیولې بیا د اخوند درویزه او وروسته د نورو دورو کې چې په پښتو ادب کې څه دغه شوي دي، خصوصا د سواد د واکمنۍ په وخت کې چې هلته سواد سیمه ییزه واکمني وه او د سواد میګلانو او هلته پښتو ژبه لومړي ځل دپاره په ټوله دنیا کې هلته پښتو ژبه رسمي او دفتري ژبه شوې وه. د پښتونخوا دغه لرغونې ښکلې او سمسوره سیمه د خپل جغرافیوي موقعیت او سیاسي ستراتیژیک اهمیت له مخې د بېلابېلو دورو د مدنیتونو، تهذیبونو، ثقافتونو د راټولېدو او له دې ځایه د خپرېدو د علم، ادب او فرهنګ د روزنې، پالنې، ودې او پراختیا ټاټوبی او مرکز پاتې شوې. نو ځکه د ډېرو لرغونو زمانو د اثارو نښه نښانې پکې شته. د ښځینه لیکوالو دلته د صحافت او د ژورنالیزم او د رسنیو په تاریخ باندې هم بحث شوی دی. په هغې کې د پښتو ژبې پر ونډه او د پښتو ژبې په پرمختګ او په دې شیانو باندې بحث شوی دی. دې سره په څنګ کې چون ثقافت او کلتور او فرهنګ دا یوه ډېره ستره دایره ده. په دې دایره کې دوی د سواد د سیمې په غلو دانو، په ونو بوټو، د کرکیلي په وسایلو، په کار او کسب او د کسبګرو په وسایلو او په دې باندې هم پښتونولي، حجره، دیره له نورو قومونو سره کړه وړه، راشه درشه، دا هغه مسایل دي چې د دې کتاب په بله برخه کې د ثقافت تر عنوان لاندې دا څېړل شوي او دا په دریو دورو کې څېړل شوي چې پخوا څنګه وو، بیا څنګه وو او اوس څنګه دي. کوم د سواد د پښتو ادب او ثقافت څېړنه اثر د افغانستان د علومو اکاډمي خپور کړی چې نه یوازې د پښتو ژبې او ادبیاتو څېړونکو، استادانو او زده کړیالانو ته د خپلو لیکنو، څېړنو، زده کړو او ادبي مطالعاتو ترسره کولو لپاره ډېر ګټور او مستند معلومات لري، بلکې د سواد د تاریخ، فرهنګ، ثقافت او د خلکو د ټولنیز ژوند ژواک د پیژندنې او پرې پوهېدنې لپاره تاریخ لیکونکو، بشرپوهانو، ټولنپوهانو، لرغونپوهانو، سیاستوالو او د پښتني کلتور او فلکلور څېړونکو ته د یوې معتبرې باوري معلوماتي سرچینې په توګه پکارېدی شي. دغسې کتابونه د پښتو د ادبیاتو د عمومي تاریخ په لیکلو کې د لیکوالو او څېړونکو سره ډېره مرسته کوي. ځکه که دغسې کتابونه د پښتنو د مختلفو سیمو او د مختلفو دغو برخې کې ولیکل شي او دغسې معلومات د هرې سیمې د کلتوري او فرهنګي ثقافت او اهمیت ارزښت په رڼا کې راټول شي، نو دا به راتلونکي نسل کې زموږ د پښتو ادبیاتو د تاریخ په لیکلو کې د لیکوالو سره او څېړونکو سره ډېره مرسته وکړي. په دې خبره هم ما بحث کړی دی چې پښتو تر کومه وخته پورې د ریاست د سواد د ریاست سرکاري او دفتري ژبه او بیا کم حالات داسې راغله چې د پښتو په ځای انګریزي او اردو سرکاري ژبه شوه. نو په دې ترتیب سره ما دا خپل دا کتاب چې دی په کوم بابونو ویشلی دی، کوم مختلف دورونه چې دي. د محمد علي دیناخیل دغه اثر د نوموړي د پی ایچ ډي تیزس و چې له 200 په زیاتو مخونو کې چاپ شوی او دا مهال د ګڼو لوستوالو او د دې برخې د زده کړیالانو تر لاسو رسېدلی دی.